د لوبو د بایللو علت دا و چې په لوبډله کې د یو بلې لوبډلې موجودیت و. سلام او مینه ګرانو کتونکو، وخت مو په خیر ستړي مشي. هان صاحب لیکي د افغانستان د کرکټ د تاریخ دا مهمه برخه به هم د فیسبوک حافظې ته وسپارو. افغانستان ولې نړیوال جام کې یوه لوبه هم ونه ګټله؟ د نورو علتونو ترڅنګ زما په نظر په لوبډله کې دننه د یوې بلې لوبډلې موجودیت د ځینو مجربو لوبغاړو کاذب غرور او بې اتفاقي د افغانستان د ماتو مهم علتونه دي. له نړیوال جام مخکې د لوبډلې د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزی له کپټانۍ څخه د اصغر افغان د لرې کېدو او ګلبدین نایب د کپټان کېدو اعلان وکړ او د بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلي دا پریکړه امضا کړه. ستونزه له همدغه ځای پیل شوه. کله ما څوک سل ځلې وپوښتي زه به سل ځلې ووایم چې په داسې حساس وخت کې د کپټان بدلیدل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یوه لویه تېروتنه او نه جبرانېدونکې پریکړه وه. خو تر دې لا بد کار د نوي کپټان سره په مخالفت کې د محمد نبي او راشد خان ټویټونه او د اصغر افغان او د هغوی د ځینو نورو ملګرو غبرګونو چې نړیوال جام کې د افغانستان تر وروستۍ ماتې پورې منفي تاثیرات محسوسېدل او لیدل کېدل. د نوي کپټان او ځینو دغو لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې شوې، یو بل د سپکې سپورې ویل شوې، ګواښونه شوې او یو بل یې رټلي او سپکړي هم دي. دلته یوه خبره چې زه هم پرې ځورېږم او ښایي اصغر افغان او مینوالو ته یې هم ځورونکې وي، دا ده چې اصغر افغان ته هیڅ ویل شوي نو چې د کپټانۍ به لرې کوي. هغه د جنوبي افریقا سفر ته ځان برابر کړی و چې احوال ورته راغی چې نور کپټان نه یې کړه. که د بورډ هر غړی کړی وي شخصي عقده یې پاللې او د ملي ټیم د یو مهم لوبغاړي حیثیت ته یې درناوی نه دی کړی، باید داسې نه وی شوی. هغه باید قانع شوی وی، د لاس تړونونو ستاینه یې شوی وی او په رسمي مراسمو او ښه فضا کې مسؤلیت ترې اخیستل شوی وی. راشد، نبی او اصغر په هیڅ صورت چمتو نه وو او نه دی چې د ګلبدین په مشرۍ د افغانستان په ټیم کې ولوبېږي. دوی له نړیوال جام سره د بایکاټ غیر مستقیم ګواښونه هم کړي وو. راشد، نبی او اصغر به خپل دلایل لري او باید دلایل یې واورېدل شي. خو آیا دا اختلافات په دې ارزېدل چې په دومره یو حساس وخت کې په ټیم کې د یووالي روحیه ووژل شي، له نوي کپټان سره همکاري ونه شي، کپټان ته د کپټان په سترګه ونه کتل شي، د یو ګډ ټیم د کار کولو روحیه وځپل شي؟ ګلبدین چې هر څوک او هر څوک دی خو په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي ټیم مشر و. دوی که د بورډ او ګلبدین سره ستونزه لرله د کپټان د مقام احترام یې باید کړی وی. دا کار یې باید د افغانستان لپاره کړی وی. د لوبډلې مشر روزونکی فیل سیمنز په رسمي ډول لاس نه دی ویلي، خو د ځینو لوبغاړو په مخ کې د بورډ تغییرات غندلي او د دغو دریو لوبغاړو د دریځ ننګی کړی و. البته د بورډ ځینې پخواني چارواکي هم په دغو تغییراتو خوښ نه دي او بخړوي چې ماهیان ونیسي. دلته دا یادونه هم کوم چې دا یوازې افغانستان نه و چې تر نړیوال جام مخکې کپټان بدل کړ. سریلانکا هم دا کار وکړ، خو د هغوی مجربو لوبغاړو د نوي کپټان ملاتړ وکړ، خپله لوبډلې له یو سخت حالت څخه راویستله او نړیوال جام کې افغانستان ته هم ماتې ورکړه او نور لوبې هم وګټلې. دا کیسه څنګه پیل شوه؟ پر اصغر افغان د بورډ د ځینو چارواکو د لوبډلې د غوراوي د کمیټې د غړو او زیاتو مینوالو انتقادونه و چې خپله هم ښه نه لوبېږي او په لوبډلې کې خپل ورور او خوری هم لوبوي او ګواکې د نورو ځوانو لوبغاړو مخې هم نیولې ده. همدغه راز هغه د بورډ له ځینو چارواکو سره په نه همکارۍ هم تورن و. خو یادونه کوم چې اصغر افغان د افغانستان یو بریالی کپټان بلل کېږي او د ده په کپټانۍ کې افغانستان د خپلې کچې او تر ځان پورته ټیمونه مات کړي او لوبې یې ګټلې دي. د بورډ ځینې چارواکي وایي چې د راشد په ګډون ځینو لوبغاړو د دولت احمدزي او عزیز الله فضلي سره په شخصي او رسمي غونډو کې د کپټان اصغر افغان د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. بورډ پریکړه وکړه چې راشد خان کپټان کړي. راشد خان ومنله، په آی پی ایل کې ورته وویل شول چې یوه ویډیوي پیغام ثبت کړي، کپټاني ومني او له اصغر افغان څخه مننه وکړي. پلان داسې و چې بورډ په یو کنفرانس کې دا پیغام خپروي او هر څه به اعلانوي، خو راشد خان ناببره له خپله پریکړې په شا شو. بیا یې بورډ ته ویل چې دی په دې اړه نور وخت غواړي. بورډ ډیر وخت ورنه کړ او ګلبدین کپټان شو. راشد خان ولې ونه منل؟ راشد خان په خپل ټویټر کې لیکلي و چې په داسې یو حساس وخت کې باید داسې پریکړه ونه شي. ظاهرا دا خبرې مسلکي وه، زه هم او نور هم ورسره موافق وو، خو تر دې ورخواو ځینې نورې خبرې هم شته او وي. راشد خان، محمد نبی او مجيب الرحمن نن سبا د نړۍ په هر تجارتي لیګ کې لوبېږي. د اصغر افغان په کپټانۍ کې هغوی دا ازادي لرله چې د افغانستان د رسمي سفرونو او تمرینونو پر وخت هم خپلو تجارتي لیګونو کې ولوبېږي. ډیر کله داسې شوي و چې افغانستان له نورو لوبډلو سره لوبو ته په هند، افریقا یا کوم بل ځای کې تمرینونه کول، خو راشد، نبی او مجيب به خپلې تجارتي لوبې کولې.
همدا تیر کال لسګونه افغان لوبغاړو په هند کې له آیرلند سره سیریز ته تمرین کاوه خو راشد مجید او نبی په بیگ باش کې لوبېدل دوی له آیرلند سره تر لوبې یوه ورځ مخکې هند ته راورسېدل البته په دې کې کرکټ بورډ هم شامل دی بورډ چې غږ نه کوي په دې معنا نه چې راضي او خوښ دی ظاهرا په لیګونو کې د دغو لوبغاړو لوبېدل نهایتا افغانستان ته ګټه رسوي خو که راشد کپټان شوی وی بیا خو مجبور و چې په هر تمرین کې له ټیم سره وي له لوبغاړو سره وي البته راشد خان اوس د افغانستان د 10 ورونو د لوبډلې کپټان دی په جنوبي افریقا کې څه وشول د راشد او نبی له ټویټونو وروسته پر بورډ باندې د وزیرانو وکیلانو امنیت شورا او ډیرو نورو ادارو څخه فشارونه زیات شول چې دا پریکړه بدله کړي خو ونه شوه له یو لړ فشارونو وروسته د بورډ مشرتابه له اصغر افغان او د هغه له ملګرو سره ومنله چې جنوبي افریقا ته به ځي او له ګلبدین سره به خبرې کوي که اصغر افغان ګلبدین او نور لوبغاړي خپلو کې سره جوړ شول او بیرته یې اصغر افغان کپټان کړ بورډ پکې کومه ملاحظه نه لري هلته د نوروز منګل په ګډون ځینو لوبغاړو له ګلبدین او نورو لوبغاړو سره خبرې وکړي هغوی ته دا اندازه وشوه چې اکثریت لوبغاړي په نویو تغییراتو خوښ دي او ګلبدین هم چمتو نه دی چې ورسپارل شوې دنده پرېږدي هغه دا کار تر ډیره د خپل حیثیت او شخصیت مسله ګڼله خو ویلي یو که مجبور شو هر څه پرېږدي او بیرته کابل ته روانېږي عزیز الله فضلي چې دا حالت ولیدل بیرته کابل ته روان شو او بالاخره اصغر افغان پیډونه وتړل او ظاهرا د ګلبدین تر کپټانۍ لاندې تمرین پیل کړ خو لا هم مخالفت پر ځای دی البته مشر روزونکی فیل سیمنز هم ګلبدین ته د کپټان په توګه د نوې دندې مبارکي نه وه ورکړې او هغه هم په دغو تغییراتو سخت خفه او خواشینی دی هغه ژمنه کړې ده چې د خپل زړه خبرې به کوي ما په انګلند کې دواړو اصغر افغان او روزونکی سیمنز ته د مرکو پیشنهادونه وکړل خو راته وویل شول چې هغوی مرکې نه کوي نتیجه او وړاندیز زما خپل شخصي ارزونه دا ده که اصغر افغان کپټان وی ټیم به په لوړ مورال سره نړیوال جام کې ولوبېده اتحاد او ملي روحیه به لا غښتلې وه او شاید افغانستان یوه یا دوی لوبې ګټلې وي خو په غلط وخت کې د بورډ پریکړې او د مجربو لوبغاړو مخالفتونو افغانستان له تاریخي ماتو سره مخامخ کړ ډاډ یم چې له دغو ماتو بورډ لوبغاړو نوی کپټان او مینوالو ډیر څه زده کړل او بیا دې هم زده کړي بورډ باید هیڅکله هم په حساس وخت کې داسې لویه پریکړه ونه کړي که یو لوبغاړی له مهم موقف څخه لرې کوي بیا دې خبر او قانع کړي او دندې رسما انتقال کړي مجربو لوبغاړو ته نه ښایي چې په ټیم کې شخصي عقدې او سلیقې وپالي دا ملي ټیم دی او ملي ټیم کې ملي ګټې باید مهمې وګڼل شي بورډ باید د نظم او ډیسپلین داسې یوه قوي کمیټه جوړه کړي چې قانون پر ټولو لوبغاړو یو ډول پلي کړي هیڅ لوبغاړی باید تر بل لوړ ونه ګڼل شي او لوبغاړی باید لوبغاړی وي هر لوبغاړی چې سرغړونه کوي باید مجازات شي په بورډ کې سیاسي مداخلې بندې او ولس ته بربنډي کړل شي بورډ او د غوراوي کمیټه باید په ځوانو لوبغاړو پانګونه وکړي په اوسنۍ ټیم کې ځینو مجربو لوبغاړو ته د تقاعد زمینې برابر کړي او په بورډ کې په نورو برخو په دندو ګماري مینه او مننه چې ویډیو مر سره تر پایه وکته خپل شخصي نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان